الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اقبال ملوم دی او د مردان سره تعلق ساتم. ونډه ده د بابړې او ټول یو بل ته وایو چې مونږ ته پته ده، خو زما یقین دی چې چاته هم پته نشته. بابړې نه مخکې یو واقعه انګریز کړې چې هغې ته وایي جیله والا باغ، او د هغې واقعي 50 کاله بعد انګریز راغلی او د هغې واقعي معافي غوښتې ده چې زمونږ نه دلته دا انسانان وجلې شوي دي، مونږ معافي غواړو. انګریز تللی و د هندوستان نه، شهیدان پراته وو، که د هندوانو او که د مسلمانانو. باچا خان په عدالت کې ناست و، د انګریز حکومتو هندوستان متحد ده، او دا جرنل نه یې تپوس وکړو جج انګریز چې جرنله وایه تا ډز ولې کړی دی په عوامو؟ یاره پښتانه تښتېدل، پښتانه تښتېدل، مونږ ځکه ډز وکړو. باچا خان بابا ورته چې یاره ته به ما ته یو پښتون ښیې چې په شا لګېدلی او په سینه نه یې لګېدلی، ستا موقف به زه منم. پوره 2 ورځې ګنتي شوې ده، 14 پښتانه شهیدان شوي دي او 14 واړه په سینه لګېدلي. د هغې نه بعد پاکستان 50 رالی، وایي ما پاکستان جوړ کړو. پاکستان چې کله جوړ شو بیا مشرانو پاکستان ومنه د پنجاب سره، چې نه زما سره په وینه دی، نه زما سره په زبان دی، نه زما سره په رنګ دی، نه زما سره په شکل دی، نه زما سره په کلچر دی. پښتانه الله پاک ډیر دین پسند او حیاناک پیدا کړي، ډیر غیرتیان پیدا کړي. کله نه چې دنیا جوړه شوې ده، نو یو ډله ده د ظالمانو او یو ډله ده د مظلومانو. پښتنو کې خاص کر څومره چې دي د عوامي نېشنل پارټۍ خدایي خدمتګار، عوامي نېشنل پارټۍ اوس خبره شو، خدایي خدمتګار ورته یاد کړو چې دا حسینیان ټول. او غټه خبره دا ده چې کله 48 کې دا واقعه کېده، نو ګورئ مونږ سره د سوات پښتانه نه وو، مونږ به هغوی په دې غم کې نه شریکوو. مونږ سره د دیر پښتانه نه وو، د پاکستان حصه نه وه. په دې اول ځان پوه کړئ. مونږ به دا ګیلې د چانه نه کوو چې د دې تپوس ولې ونه شو. مونږ لږ غونتې خلک، په لږ غونتې خلکو کې بیا لږ غونتې خلک خدایي خدمتګارو، په الله مینو، په رسول مینو، په خپل دین مینو، په خپل قام مینو. هغه خلک رالل په څه وجه دغه ځای ته محمد نړۍ ته ولې رالل؟ محمد نړۍ ته په دې رالل چې د پښتنو سره د تعلیم صرف یو وسیله وه. سواد ما سره نه و، دیر ما سره نه و، ډېر ځایونه ما سره نه و. د انفارمیشن یو کتاب و چې هغه پښتون رساله وه، او دغه مشرانو چې کلي په کلي به پیاده ګرځېدل، یو خوا د انګریز ټټوان به ګرځېدل او بل خوا خدایي خدمتګاران به ګرځېدل. خدایي خدمتګارانو باندې جیلونه وخېجول، اسامبلي یې ماته کړه، ډاکټر خان صاحب یې قید کړو، باچا خان یې قید کړو، خدایي خدمتګار یې قید کړل. د پښتنو د وسایلو د لوټ کولو آغاز د پاکستان په اولنۍ ورځ شوی، او دا ښکاره جاره خبره ده، دا پټه خبره ده، دا شپ په یو مشر باندې ښکاره خبره ده. د باچا خان بابا د گرفتارۍ خلاف، د خدایي خدمتګارو د گرفتارۍ خلاف خدایي خدمتګار تنظیم راووته، او ورسره نور پوهان، مشران، تعلیم یافته خلک چې دا زما د قام سره ظلم کېږي. محمد نړۍ کې سپین جومات کې به دوی رایوځای کېدل. دوی چې کله رایوځای کېدل، د په 144 چې په 9 مۍ باندې د 144 مولا هغلته وربار کړه، په جیچکي ومرلل، په بل ځای مرلل. هغوی رالل جومات ته، په اوداسه کې د هغه ځای نه پوره منه راوتل. او قیوم خان چې اول نشنلی و زمونږ سره و، بیا دا داسې بدبخته سړی دی چې دا په دنیا کې اولنی سړی دی چې د یو کتاب لیکلی دی په باچا خان بابا باندې، او دا اولنی سړی دی چې د په خپل کتاب پابندي لګوله چې زما کتاب به نه ګورئ، ما دروغ ویلي.
او دا اډر ورکو خدایي خدمتګاران پښتانه ځوانان ملګري وایي چې 800 شهیدان دي زمونږ د 1100 نه سیوا شهیدان دي زمونږ چې کم د کار خلکو کم خدایي خدمتګارانو کم خلکو د خدمت دپاره خپل کورونه پرېښي هغه ټارګټ و لکه څنګه چې زمونږ په نشنلیان مونږ ټول یو خو په مونږ کې بلور فیملي داسې ده یا مشر داسې دی هر چا ټارګټ دی نو هغه کې ټارګټ و هغه وجلې دي هغه په سیمله وکړي بیا نن که تاسو ګورئ نن د پارټۍ یو مشر وایي راوځئ ټول پوړ وکئ او په سبا وایي زه یې نه پېژنم باچا خان بابا چې کله حکومت ووي چې دا کم شهیدان دي دا چې په دې کم ډز لګېدلي د هغه ډز پیسې به هم دي راکوي باچا خان بابا وایي چې زما جایداد خرڅ کوي دا زما خلک دي او دوی زما جایداد خرڅ کوي او د دوی پیسې ورکوي او دوی خپلو کورونو ته یوسي د باچا خان بابا جایداد خرڅ شوی دی هغې پیسو لپاره هغې ګولو د ظلم د پاسه ظلم چې ته ما مړ کړي او په کم کارتوس او په کم مردکي چې ته ما وولې ته د هغې زما نه تاوان هم وایي زما خبره دا د پښتنو زما ارونو زما مشرانو چې مونږ به ځان پیژنو او مونږ به خپل هدف هم پیژنو مونږ به یو مرام هم پیژنو د نن نه 4 کاله مخکې زما په وزیرستان کې مایننګ شروع دی یو حکومت و 4 کاله او د حکومت نه پس مونږ ته پته لګي چې دی کې دومره معدنیات دي باچا خان بابا په 1938 کې دیر ته لاړ او وی د خپلو ونو او د خپلو اوبو خیال وساتو زما اوبه زما ونه زما معدنیات زما د دې دپاره زموږ قتل عام شروع دی څنګه چې د یزید پوج و هغې ته پته وه د یزید پوج ته 100% دا پته وه چې دا زه چا سره جنګېږم دا زما سړی دی دا زه چې چا پسې راغلی یم دا د رسول الله اولاد دی دا زه چې چا راغلی یم دا امام دی دا زه چې چا پسې راغلی یم چا پسې مې توره رایستې ده او چا ته کنځل کوم چا ته وینا کوم دا وارث دی د محمد دا د دې قوم وارث دی دا کم پښتانه چې راغلي دا چا چې ډز کوو دا څوک چې په بابړه کې ولاړو دوی ټول په دې خبره پوهیو چې دا د دې خاورې خلک دی دا به باچا خان بابا چې دی دا د دې خاورې مشر دی دا د دې خاورې باچا دی او د دې خاورې له قرباني ورکړي خو د یو څو روپو دپاره د اولي مشرانو د انګریزانو خدمت کړی دی د انګریزانو سپي د انګریزانو اسونه انګریزانو له پناهګانې په انګریزانو باندې خپل مجاهدین نیول بیا د کورسۍ دپاره د نوکرۍ دپاره د 800 تنخواه دپاره رالل او د باچا خان او د باچا خان په ملګرو باندې دا ظلم وکړو چې زمونږ تر 1400 پورې مشران کشران او دا خبره چې د قرآن بېعزتي پاکستان چې جوړ شو په اولني کال باندې په بابړه کې د زنانه سره قرآن و دی اول قرآن شته وروسته زنانې شته اول په قرآن ډس کړ او وروسته په زنانه ډس کړ نو چې خبرې کو د قام خبره کو او د قام د خبرې مشرۍ له راځو دلته ودرېږو نو چې څه خبره کو د چا او کمې خبرې له خلک راغونډ شوي زموږ د پښتانه راغونډ شوي زموږ د ارونه راغونډ شوي چې په خبره باندې پوه شي خبره دا ده چې اولنۍ بې حرمتي د پاکستان د جوړېدو سره د قرآن شریف دا دې خلکو کړی او خلک ښکاره دي نن هم ښکاره دي پرون هم ښکاره و سبا هم ښکاره دي او والله پرون هم نه یو پرېښي بله ورځ هم نه یو پرېښي او سبا کوم یو سړی وایي چې یاره زه په پي ټي آی کې یم زه په علما کې یم زه په پلانې پارټۍ کې یم زه په پلانې والله که یو هم پرېږدي د دې خاورې مالک چې د دې کله پوهېږي دا زیو شعور کېږي ګوره تاسو وګورئ اوس دا حالات وګورئ کم سړی چې پي ایچ ډي کوي دا نشنلی کېږي ولې نشنلی کېږي دا د دروغو نه وځي دته پته ولګي چې یاره زه پي ایچ ډي کوم په جنا یې نشم کولی خو چې دوه پلاران یې خوا کېږم سړی بل طرف ته ځي په باچا خان باندې په ټوله دنیا کې ریسرچ وشو په باچا خان بابا باندې د بنګلادیش خلکو د جاپان خلکو د انګریزانو فلمونه پې جوړ شول
د پیس افتار